سلامونه درنو دوستانو هیله چې ټول صحتمند اوسئ او خوشحاله اوسئ. نن په فارکس کې لیوریج باندې غږیږو چې لیوریج څه شی دی. لیوریج په ساده اصطلاح تاسو ته وایم چې له کم پیسو نه زیاتې پیسې یا زیات کپیټل کنټرول په لاس کې اخیستل ته وایي. صحیح دی؟ یعنې په کمو پیسو باندې ته غټ اندازه لیوریج یعنې ډېر اندازه ته څه کوې ته پیسې اخلي. دغه یو وسیله ده چې دغه پانګونه چې تاسې کوئ په دغه بازار کې لویه معاملات چې ته په لاس کې کولی شي چې په لاس کې واخلې او کنټرول یې کړې. لوی معاملات چې مثلا ډېر پیسې ته یو دم ترلاسه کړې. صحیح دی؟ مثال په ډول په فارکس کې لیوریج څه شی دی؟ یو په 10 کې دی، یو په 20 کې دی، یو په 50 کې، یو سلو کې، یو په 100 کې دی. یعنې که چېرته ته $10 ورکړې نو ته کولی شي 10,000 مثلا، ته کولی شي 20,000 مثلا، ته کولی شي 50,000 مثلا، ته کولی شي 100,000 ډالر څه وکړې ته په خپل لاس کې په کنټرول کې واخلې. نو یعنې ته کولی شي ډېرې غټې معاملې پرانیزې نو مارجن یې چې په هغه صورت کې دلته ورته چې لوی هغه معاملې پرانیزي نو دغه ته موږ مارجن ورته ویل کېږي. او په دې صورت کې تاسې کولی شئ چې لوی بازار په خپل کنټرول کې واخلئ. نو دلته لیوریج همدا ډولونه دي چې موږ یعنې هر یو ډالر په مقابل کې تاسې 10,000 ته کولی شئ، هر یو $10 په مقابل کې تاسې کولی شئ 20,000 مثلا، $10 په مقابل کې 50,000 دا مخکې ما ته ورسېد. دا کنټرول تاسې کولی شئ په لاس کې ونیسئ. ستاسو په حساب کې مثلا تاسې $10 لرئ. صحیح دی؟ نو یو په یو کې که چېرته مثلا یو په یو کې دا په ریشیو یا تناسب په حساب دلته ښودل کېږي. صحیح دی؟ نو یو په یو کې مثلا لیوریج چې دی یوازې د $10 تاسې کولی شئ مثلا تاسې ولرئ نو تاسې کولی شئ چې له $10,000 د $10 نه تاسې کولی شئ د $10,000 په اندازه معاملات چې پرانیزئ او دغه په خپل لاس کې کنټرول کې واخلئ. همدا شان مثلا ته کولی شئ چې مثلا د 10,000 نه په مقابل کې تاسې کولی شئ چې مثلا 1,00,000 یا مثلا 10,00,000 مثلا تاسې کولی شئ چې وکړئ هغه د بازار معاملات کنټرول دغه په لاس کې واخلئ. نو هر څومره چې تاسې لیوریج لوړ وي نو هومره لویه معاملات تاسې څه کولی شئ تاسې پرانیستلی شئ او خلاصولی شئ. صحیح دی؟ نو دلته بیا مارجن راځي په دغه موضوع کې. څومره مارجن کې مثلا دلته راځي. صحیح دی؟ مارجن هغه اندازه پیسې دي چې لیوریج لرونکې معاملې د پرانیستلو لپاره اړینې وي. صحیح دی؟ نو دا ډېر ضروري دی. نو مثال په ډول زه تاسو ته یو فورمول تاسو ته هم درکوم. بیا وروسته دلته یو مثال چې تاسې لیوریج باندې ډېر پوه شئ یو اګزامپل هم تاسو ته درکوم. که غواړئ چې مثلا 1,00,000 روپۍ صحیح دی مثلا تاسې که غواړئ چې څومره مثال په ډول تاسې که غواړئ $10,000 مارجن ته اړتیا لرئ. مثال تاسو په دې کې 1,00,000 تاسې غواړئ چې 1,00,000 معاملات $1,00,000 نو تاسې څه وکړئ پرانیزئ. صحیح دی؟ نو تاسې څومره مثلا مارجن ته اړتیا لرئ. نو په دغه صورت کې موږ څه کوو دغه پیسې دغه دومره چې تاسې غواړئ چې معاملات پرانیسئ نو دا څه کوو موږ ملټیپلای کوو ضربوو چې سره دغه سره وبخئ ملټیپلای نه البته تقسیموو یې. نو دلته موږ څه کوو راځو موږ غواړو چې 1,00,000 مثلا معاملات پرانیزو. صحیح دی؟ نو په دې صورت کې موږ څه کوو دا موږ تقسیم کوو په څه شي باندې په 100 باندې. صحیح ده؟ نو دا به څومره موږ به څومره ضرورت لرو چې موږ وکولی شي دومره پیسې موږ چې په خپل کنټرول کې واخلو. څومره مارجن ته موږ ضرورت لرو دا چې ته کله تقسیموي نو 2 سره لاړه 2 سره نو دلته پاتې شو څومره وګورئ دلته پاتې شو 1,000. نو ته څومره ضرورت لرې نو ته ضرورت لرې 1,000 روپۍ ډالر ته دغه مارجن ته چې ته $1,00,000 ته معاملات پرانیزئ او دومره پیسې ته په خپل اکاونټ کې ولرئ. یعنې په دغه په $1,00,000 د $1,000 په وسیله ته کولی شئ چې د $1,00,000 په اندازه څه وکړئ ته معاملات په خپل لاس کې پرانیزئ او کنټرول کړئ. نو ولې ټریډران لیوریج کاروي؟ ځکه چې فارکس اسعار د نرخونه عموما د کوچنیو اندازه باندې حرکت کوي. صحیح دی؟ نو که چېرته ته USD مثلا دومره مثلا ته واخلې څخه مثلا USD څومره مثال په ډول اشاریه 100 یا د 1,000 باندې راشي نو دی مثلا دومره څخه تر دومره مثال 100 دومره مثلا پورته لاړ شي. صحیح دی؟ نو دلته څومره پورته لاړ دا پورته لاړ 10 پیپ نو 10 پیپ څه شو دلته پورته لاړ. یعنې دا په دې معنی چې ګوره دا 100 دی که نه 1,000 دی نو دلته 10 ورته راځي. یعنې دا په دې معنی چې له 1.0 او 1.0
یو 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 اشاریه یو زرو یو 0.10 ورسره دا په دې معنی چې مثلا دومره پیسې دا اخیرنی صفر دومره نه حسابېږي خو دغه ده لکه زر او دلته هم زر ورسره یو یعنی په دې معنی چې دومره پیسې دا څه شو دومره پیپس پورته لاړل دومره پیپ چې پورته لاړل دا څه معنی یعنی لس پیپ پورته لاړل دا نو ډېر کم کوچنی اندازه حرکت نو دلته غواړي چې مثلا ډېر غټې معاملې ترسره کړي نو د لس پیپو په اندازه چې دا حرکت کړي نو لس پیپو په اندازه دا ډېر کوچنی معامله ده نو په دې صورت کې دلته موږ څه کوو په دې صورت کې بیا موږ لیوریج نه استفاده کوو چې ډېر غټې معاملې موږ ترلاسه کړو صحیح دی نو که شاوخوا زر ډالر مثال په ډول که اندازه مو مثلا $1,00,000 وي صحیح دی مثال په ډول تاسې معاملاتو اندازه صحیح دی چې مثلا $1,00,000 وي نو یوزلي لس د پیپسو پورته ولاړ شي نو دا تاسو ته د $0 په مارجن باندې څه کوي دلته ګټه ترلاسه کوئ تاسې نو په همدې صورت سره د 10% مارجن چې ترلاسه کړي نو د دلته نو د $100 ګټه د مارجن د 10% په برابر سره تاسو کوئ دلته ګټه ترلاسه کوئ نو لیوریج خطرونه ډېر هم زیات دي نو په دې کې ډېر هماغه مثال سره تاسو کولی شئ چې ډېر زیات غټه اندازه سره تاسو تاوان وکړئ صحیح دی هغه څنګه چې مثال په ډول تاسې معاملات زر غواړئ چې مثلا دومره $1,00,000 مثلا څنګه چې ما وویل که نه نو $1,00,000 نو دا $1,00,000 دی نو مارجن یې د دې څونه دی مارجن یې وروره دی $10 صحیح دی نو په دغه بازار کې که چېرته 10 پیپه ستاسو په خلاف حرکت وکړي په دغه مارجن کې صحیح دی 10 پیپه نو کله چې 10 پیپه ستاسو په توقع په خلاف حرکت وکړي شاوخوا تاوان به مو څومره وي په دغه صورت کې نو د ده 10 مارجن په حساب باندې نو تاسو شاوخوا د دې دغه به څومره وي تاوان به دومره وي چې مثلا $100 په حساب باندې تاسو به د 10 پیپو په اندازه ستاسو په خلاف توقع خلاف حرکت وکړي نو $100 به تاسو څه وکړي تاوان وکړئ نو ستاسو مارجن 10% څخه څه وړي منځه وړي 10% ستاسې له منځه وړي 10% مارجن نو همدا شان نو دا د لیوریج لکه څنګه چې ما دلته ډولونه وویل نو لوړ لیوریج چې دی هغه دومره دی چې دا غټ ټریډران ترسره کوي دا هم انټرمیډیټ ټریډران دا مثلا هغه بګنر والا ټریډران دوی دغه لیوریج دغه کوي نو په دې کې مارجن کال څه دی مارجن کال کې وروره په دې کې هغه وخت رامنځته کېږي چې ستاسو حساب ارزښت او د بروکر له ټاکلي حد څخه ټیټ وي نو کله چې ستاسې له حساب څخه ټیټ راشي نو بروکر د مارجن کال تاسو دغه درکوي اخطار درکوي نو تاسو ته خبرداری ورکړي چې تاسو مارجن اکاونټ آوټ اف دی نو کېدای شي تاسو معاملات بند کړي صحیح دی خلاصه ډېر زیات نه پرې ورباندې غږېږي داسې نه چې تاسو ته بورینګ تمام شي نو اوس راځي یو مثال تاسو درکوم که چېرته مثال یو مثال زه تاسو ته درکوم چې دا بیخي خلاص درته تمام شي لیوریج په هدف باندې دا د فارکس په حساب باندې ما دا لږ لږ معاملات باندې وغږېدلم او لږ معلومات تاسو ته درکړم نو چې کله زه یو دغه درکوم مثال مثال په ډول ورځي څه کوي هغه غواړي چې مثلا په د کور په معاملاتو کې هغه انویسټمنټ وکړي هغه غواړي چې په کور مارکیټ د کور په اخیستلو خرڅلاو په صورت کې هغه غواړي چې مثلا هغه په لږو پیسو څخه زیاتې پیسې ګټه ترلاسه کړي نو دا څه کوي د بانک ته ځي بانک ته ورته وایي چې مثلا دغه پراپرټي یا دا کور زه غواړم چې زه څه وکړم زه یې واخلم نو بانک ورته وایي شرایط دا ده چې تاسې باید لومړی انویسټمنټ به مو شي مثلا 100,000 تاسې باید موږ ته ډاون پیمنټ باید وکړئ صحیح دی نو ته به هله کولی شي د دې $1,00,000 په اندازه څه وکړې پراپرټي ته به په خپل کنټرول کې واخلې هو یو شرط دا ده چې کله چې ته خرڅوې نو دا 1,00,000 چې دا ښکته ځي او که پورته ځي نو ته به دا موږ باندې بېرته څه کوې خرڅوې صحیح دی نو دی څه کوي دی موافقه وایي صحیح دی ښه ډیل دی نو دی داسې فکر کوي چې د قیمت د دې قیمت به څه شي پورته لاړ شي نو کله چې پورته ځي نو دا به ماته ګټه وکړي نو 1,00,000 دی دا به 1,50,000 ته پورته شي نو په دې صورت کې دی اخلي نو د 10 میاشتو یا 12 میاشتو په جریان کې د دې قیمت څه کېږي 50,000 ته راځي نو چې 50,000 ته راځي نو دی 50,000 څه وکړي تاوان یې کړو نو په دغه صورت کې دی به انیشل اماونټ نه زیاتې پیسې دی به هم نور هم ورسره اضافه کړي نو چې 50,000 دا به ورسره اضافه کړي دا به 1,00,000 شي 1,00,000 به بېرته به څه کړي د بانک ته بېرته به ورکوي نو همداشان که چېرته دلته په دې مارکیټ کې که چېرته په دغه صورت کې چې شو نو چې دلته که چېرته دلته د قیمت نور هم پورته لاړه مثلا دا
1 لک نو د 1,50,000 ته لاړه، نو په دې صورت کې د قیمت نو د ویډیو په دوام ګوره که چېرته دا همدا شان دی پورته ځي نو دی به څه کوي، دی به مجبور مکلف دی، نو دلته به د ده قیمت اندازه به په دغه صورت کې که چېرته دا قیمت صحیح ده، د ده قیمت د کور قیمت چې ده پورته لاړه صحیح ده، 1 لک نو 1 لک چې و نو دی څه وکړه، نو 1 لک نه دا 1,50,000 ته لاړه صحیح ده، نو 1,50,000 ته لاړه، 1,50,000 نو دی څه وکړه دلته 50,000 روپۍ څه وکړه، په دغه صورت کې دی ګټه وکړه، ګټه یې وکړه نو په همدې جریان کې د 12 میاشتو په جریان کې نو دلته دا څه معنا ګورئ، د قیمت د چې پیسې ګوره هم هایر ریسک لري هم هایر ریټرن لري، ځکه چې کله چې ته لیوریج ته ځې نو دا په دې معنا ده چې که چې تا د مارکیټ قیمت اندازه پورته لاړه، د تاسې له لیوریج نه کوم پیسې چې تاسې ورکړه د هغه نه قیمت زیاته لاړه، نو تا څه کوې زیات پیسې ګټه ترلاسه کوې، نو دلته دی چې وکړل د 100,000 په پیسو باندې د 100,000 انیشل ډاون پیمنټ نه دی دومره 1 لک ډالر چې وکړه هغه خپل کنټرول کې واخیسته، نو دی د ده قیمت پورته لاړ، بازار چې پورته لاړ نو دی څه وکړې په یو دم د ده په یو قیمت سره دی څه وکړه $50,000 دی څه وکړه دی دغه فایده ترلاسه نو څومره پیسې هغه ډیپازیټ کړی هغه 100,000 ډیپازیټ یې کړی، نو که چېرته داسې شی وکړي که چېرته د قیمت 1 لک نه 50,000 پورې راشي، مثلا قیمت یې ښکته شو نو څه شی وکړو هغه 50,000 د 100,000 روپۍ د ډیپازیټ هغه هم ترې نه لاړو او دی به څه کوي 50,000 په دا به څه کوي دا به پوره کوي، نو د دې انیشیل ډیپازیټ نه څه شی وکړو دی 100,000 نه زیات شی وکړو لکه 10,000 په نور هم اضافه کړو ورسره وکړو، نو یعنې د 100,000 خو لاړه نو 10,000 نور هم ورکوي، نو دی 50,000 په پوره کړي، نو دلته بیا به هله دی څه وکړي $1 لک چې وکړي دا پوره کړي تر څو دی بانک ته ورکړي، نو چې کله بانک ته ورکړو نو هیله چې دا به پوره کړي او د ده قرض به پوره شي، نو د بانک نه قرض نه خلاص شي، یعنې دی څه شی وکړه یعنې د لږ اندازه د لږ پیسو نه ته کولی شي چې ډېر زیات معاملې هم په لاس کې واخلې هم کنټرول وکړې او همدا شان همده نه ته کولی شي چې مثلا ډېر زیات تاوان سره مخ شي او همدا شان ته کولی شي د لږو پیسو نه ته کولی شي ډېر زیات د معاملاتو کې ډېر زیات پیسې ته ترلاسه کړي او ډېره ګټه وکړي صحیح دی. دا د لیوریج په هکله معلومات او دا یو پریکټیکل اگزامپل ما تاسو ته درکړی او همدا شان د لیوریج په حساب باندې چې موږ وویل که چېرته تاسې سره کړی وي او بیا هم تاسو پوه شوي نه یاستئ نو ستاسې په خدمت کې یاستم، نو تر بیا ښې چارې، سلام علیکم.